بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 22 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د یو شمېر تاریخي عبیداتو څخه لیدنه. د کورنۍ چارو وزارت د لویدیځ زون د پروژې قرارداد د هرات د نفت او ګازو ریاست له امارتي شرکت سره. او د هرات د احصایې او معلومات ریاست د ورځنۍ خدمتونو په لړ کې 14,000 تنو ته د برېښنایي تذکرو ویش. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس له یو شمېر تاریخي عبیداتو څخه لیدنه وکړه او د هغوی وضعیت یې وڅېړه. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس الحاج مولوي احمد الله متقي د دغه ولایت د لرغوني ښار او د وایز کاشفي زیارت څخه د لیدنې پر مهال د دغو ځایو حالت وڅېړه او د ټولو تاریخي اثارو په ساتنه یې ټینګار وکړ. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي دا مهال په یو شمېر تاریخي عبیداتو کار روان دی او په راتلونکي کې به د یو شمېر بنسټونو په همکارۍ د یو شمېر تاریخي عبیداتو د بیارغونې پلان پیل سي. مولوي متقي له تاریخي سیمو څخه د لیدنې پر مهال وایي اړینه ده چې د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي عبیداتو د بیارغونې په برخه کې د دغو ځایونو د بیارغونې په برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په هرات کې د زلزلې له امله یو شمېر عبیدات هم زیانمن سوي وو چې د چارواکو اندېښنې راپارولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د لویدیځ زون د پروژې قرارداد د هرات د نفت او ګازو له امارتي شرکت سره لاسلیک سو. د هرات ولایت د نفت او ګازو د ریاست مسؤلینو د باختر اژانس له خبریال سره په خبرو کې وویل دغه ریاست د کورنۍ چارو وزارت په لویدیځ زون کې د نفتي موادو د تدارک لپاره داوطلبۍ ترلاسه کړی او د 4 ولایاتو د اړتیا وړ ټول نفتي او ګاز یې برابر کړي دي. د هرات د نفتي موادو او مایع ګازو امارتي شرکت رئیس سید حفیظ الله عصیم وایي د دې ادارې په تیرو څو میاشتو کې له 10 څخه زیاتو امارتي ادارو ته د ګازو او تیلو د رسولو په برخه کې یو قرارداد کړی دی چې راتلونکي کال پلان لري چې ګاز او تیل چمتو کړي. ښاغلی عاصم زیاتوي په راتلونکي کال کې دوی پلان لري چې د هرات او ګاونډي ولایتونو د نفتو او ګازو ټولې اړتیاوې له ریاستونو څخه راټولې کړي او د هغوی د ګازو او نفتو اړتیاوې برابره کړي. د اسلام قلعه د کډوالو په کمپ کې دننه له ایران څخه د اوښتو 158 کسانو ته د خدماتو او خوړو ویش. د هرات ولایت د راستنېدونکو او کډوالو لپاره د همغږۍ او همغږۍ کمیسیون د پخوانیو خدمتونو او مرستو د لړۍ په تعقیب د روغتیا او خدماتو کمیټې رئیس په 158 هغو کډوالو چې له ایران څخه راستانه سوي وو ګرم او نهارنۍ خواړه وویشل. د کلي د پراختیا رئیس او د روغتیایي خدمتونو د کمیټې رئیس مولوي عبدالسلام هجرت د باختر اژانس خبریال ته وویل د روغتیایي کمیټو لخوا د یاد سوي کسانو لپاره روغتیایي خدمتونه برابر سوي دي. د یادونې وړ ده چې ټول راستانه سوي کډوال په موقتي توګه په هغو کمپونو کې ځای پر ځای سوي وو چې د کډوالو لپاره جوړ سوي وو مخکې له دې چې خپلو اصلي سیمو ته ولېږدول سي. د هرات ولایت د احصایې او معلومات ریاست د دغه ریاست د ورځنۍ خدمتونو څخه څه د پاسه 14,000 تنو ته خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال دې ریاست 2,81,300 تذکرې ویشلې او د دې ریاست عواید 188 میلیونه افغانۍ دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات ولایت د احصایې او معلومات ریاست سږ کال د 1,80,650 تذکرو د ویش خبر ورکوي. د هرات د احصایې او معلومات ریاست چارواکي وایي دوی هره ورځ 14,000 کسانو ته خدمات وړاندې کوي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دې ادارې سره همکاري وکړي. د روان کال د پیله تر اوسه پورې 2,81,300 تذکرې مو تقسیم کړي دي. 188 میلیونه عواید مو ټول کړی دی او روزانه
3 مرکزونه او امریت ثبت اول نفوس، ریاست احصایه او د تاییدوي شعبه تقریبا 6520 نفر مراجعین روزانه مشترک. همدارنګه د دغه دفتر مسؤلین زیاتوي چې د دغه دفتر د کار د سمې پر مخ وړلو لپاره باید د تذکرې غوښتونکي له دغه دفتر سره همکاري وکړي. دیگه از مردم خو میخواهیم که با اداره همکار باشم، در قسمت نظم و دیسیپلین همکاری کنم، در قسمت نوبت و صف و طی مراحل اصولی که لازمه اسناد خود به شکل قانونی انجام بدم. انشالله پرسنل به خدمت نوع همه روزه از شروع رسمیات تا ختم رسمیات تا اضافه از رسمیات هم به هر اندازه که نیاز باشه ما به خدمت همشهروندان خواستیم. به از اونا هم تقاضا داریم که خدای اداره همکار باشم، اسناد که لازمه به ما تهیه کنم تا ما بتونیم به درستی کارهای ناربنا و آسان پیش ببریم. په ورته وخت کې د هرات ولایت د احصایې او معلومات ریاست یو شمېر مراجعین د دغه ریاست د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي. نن درېیمه ورځ ده چې راځم، نن انشاءالله د کار اخري پایله ده چې ختمیږي. خدای دې خیر ورکړي، خدای دې راضي شي. دغه خلک ښه خدمت کوي انشاءالله د طبق قانون څرنګه چې ورته هدایت شوی دغه خدمت کوي انشاءالله. مشکل تفرقه بازی و دا شی هیچ نیست. نه، من یک دور 3 روز میشه آمدم اینجا. برخورد خوبی دارن کارمندا، از همه راضی هستیم. از هر شعبه که شما ببینید همه چی خوبه. د یادونې وړ ده چې په هرات کې په داسې حال کې د تذکرو د ویش لړۍ ډیره سوې چې د دغه ولایت د چارواکو د شمیرو له مخې د برېښنایي تذکرو غوښتنه ډیره سوې ده. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا یو تن د غلا په تور ونیول سو. د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو یو تن د هرات بادغیس لوی لارې اړوند د سړک فلزاتو د غلا په تړاو نیولی دی. له یاد سوي کس څخه یوه اندازه د سړک فلزي پلاټونه هم ترلاسه سوي او اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د چشت شریف ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې مدیریت منصوبینو د هلو ځلو په پایله کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې 1200 کیلوګرامه نشه یي توکي د عمان په نوم کشف او سوځلي دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. سهشنبه هرات ښار اوریاز 11 درجه لس تیتای 4، غوریان اوریاز 11 درجه لس تیتای 15، کروخ اوریاز 11 درجه 4 تیتای 2 او پښتون زرغون اوریاز 11 درجه 8 تیتای 15. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د یو شمېر تاریخي عبیداتو څخه لیدنه. د کورنۍ چارو وزارت د لویدیځ زون د پروژې قرارداد د هرات د نفتو او ګازو ریاست له اماراتي شرکت سره. او د هرات د احصایې او معلومات ریاست د ورځنۍ خدمتونو په لړ کې 6,000 تنو ته د برېښنایي تذکرو ویش. محترم لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو